السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران زده کوونکو ستړي مه شئ په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. پخیر راغله خپل ټولګي ته. ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسو د درس د چمتووالي دورې دریمه برخه ده، سمه ده؟ او څوم مخ دی ز او ح. دغه دوه مخونه چې دي هغه پاتې تېر درس خو موږ وویلې. د تېر درس پاتې برخه چې ده دلته یې نن وایو، سمه ده؟ خو مخکې له دې چې زه تاسو ته درس ووایم، موږ تاسو باید ووایو چې موږ تاسو کوم مضمون وایو؟ پښتو وایو. ډېر ښه. څوک راته ویلی شي پښتو څو نقطې درلودې؟ آفرین، اووه نقطې یې درلودې. ګورئ زه بیا تاسو ته لیکم دلته ښه. ګورئ پ ښ ت واو. دا یې ګورئ په سره قلم درته نقطې ورکوم، سمه ده؟ چې تاسو ورباندې ښه پوه شئ او تاسو ور ووینئ. ګورئ دا یې د پ یوه نقطه، وینئ؟ دا یې دوې نقطې، دا یې درې نقطې، دا یې د ښ یوه، دا یې د ښ دوې، دا یې د ت یوه، دا یې د ت دوې. ټولې څو شوې؟ دا د یوه، دا د دوې، دا د درې، دا د څلور، دا د پنځه، دا د شپږ، دا د اووه. آفرین. څو شوې؟ اووه نقطې. پښتو څو نقطې درلودې؟ اووه نقطې، اووه ټکي درلودل. صحیح ده؟ آفرین، ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو، د چمتووالي دوره خو مې درته ویلې چې شی وکړئ. یوازې زه اکثر درته ښیم، تاسو به نورې خپلې خبرې کوئ. زه نور څه هېڅ نه وایم. صحیح ده؟ زه نه وایم، تاسو به یې راته وایئ. سمه ده؟ ځکه تاسو خو زده کړل، تاسو ډېر تکړه یې ماشاءالله. تاسو څومره تکړه یې، آفرین ماشاءالله په تاسو شئ. ځکه تاسو کوشش کوئ ډېر، که نه همیشه خپل زه چې ما کوم کورنی کار تاسو ته سپارلی تاسو هغه ښه ترسره کوئ. او بل مې تاسو نه مور و پلار ډېر خوشحاله دي، که نه؟ بل چا سره په لار کې جنګ نه کوئ. زه اکثر ته ښیم، تاسو به راته وایئ چې دا چې کوي او وروسته به همدغسې تاسو خپله خبرې ورباندې کوئ. دا هغه درسونه دي چې تېرو درسونو کې ما تاسو ته ویلي وو، که نه؟ آفرین. ښه، دا مو وکتو، خبرې مو ورباندې وکړې. آفرین. ورپسې چې دی؟ آفرین، خپله بستره مو ټولوله. ډېر ښه. له هغې نه وروسته موږ چې کول؟ آفرین، خپل لاس و مخ مو مینځل. څومره ښه، څومره ښه. له هغې څخه وروسته موږ چې کول؟ موږ نور ډېر تیار وو چې موږ تاسو د ورځې خپل کارونه وکړو، ترسره یې کړو. آفرین. له هغې څخه وروسته موږ چې کول؟ راته ووایئ. ډېر ښه. زه نه وایم، تاسې راته وایئ، که نه؟ ځکه تاسو خو دا ټول شیان ډېر زده کړي دي ماشاءالله. ښه، له دې نه وروسته چې کله مو چای وچکلو، یا مثال نورې ډوډۍ مو کله مثال د شپې ډوډۍ د غرمې ډوډۍ مو وخوړه، چاته ضرور دي هغه ترسره څه شي دي؟ هغه آفرین، پوه شئ ورباندې. ډېر ښه. له دې نه وروسته ښه دا خو مو وکړل. ګورئ له خوبه پاڅېدو، ځایونه مو ټول کړل، مخ لاس مو ومینځل، چای مو وچکلو، غاښونه مو برس کړل. له هغې څخه وروسته چې کوو؟ آفرین، ښوونځي خواته ځو. ګورئ وینئ؟ آفرین، ډېر ښه. ښه، ځکه تاسو خپله ګورئ، تاسو دا شیان زده دي، تاسو خبرې ورباندې کوئ. سمه ده؟ ښه، له دې نه وروسته ښوونځي ته موږ څنګه کوو؟ ورسېدلو. په لاره باندې مو څنګه کول؟ خبرې تاسو ورباندې وکئ. آفرین. په لاره باندې مو جنګ نه کولو، چا سره مو بدې خبرې نه کولې، تیږې مو نه وارولې، که نه؟ په چا پسې مو منډې نه ویلې، ځکه چې موږ تاسو خدای نخواسته ونه لوېږو. ښوونځي ته ورسېدو دغه د روغ رمټ، که نه؟ ورسېدو. آفرین. ښه، ښوونځي ته چې ورسېدو، اوس نو ښه څه شي کوو؟ آفرین. په خپل ښوونځي کې، په خپل ټولګي کې، په خپلو میزو، په خپلو چوکیو او د خپلو فرشونو باندې به څنګه کوو؟ آفرین، منظم څنګه کوو؟ په خپلو چوکیو، خپلو فرشونو باندې کینو، په خپلو میزو کې به خپل کتابونه، پنسلونه، قلمونه او هغه څه چې ډېر ضرور دي هغه به ټول څنګه کوو؟ کېږدو. ډېر ښه. وینئ؟ آفرین. تاسو هم ناست یې همداسې. ډېر ښه. تاسو راته ووایئ، تاسو خپل مکتب کې فرش باندې کنئ او که په چوکۍ باندې؟ آفرین. ګورئ چوکۍ که چاته رسېدلي وي کوم مکتب کې چوکۍ وي هغه ډېر ښه، که نه وي فرشونه هم هغه څه دي چې موږ تاسو کولی شو د هغو نه استفاده وکړو، په هغو کښېنو، ناشکري ونه کړو. همدغه فرشونه به کرار چوکۍ کېږي، همداسې کرار به موږ تاسو مخ ته ځو. یو وخت کې به موږ تاسو دغه ټول وطن
جوړوه په ګډه به کار کوو ځکه تاسو ډېر تکړه یې دا کوم کسان چې اوس دغه مشران دي دومره واک ته رسېدلي دومره غټان دي دومره لوی لوی کارونه کوي دې ټولو څنګه کړی مکتب لوستی دی ښه پوهنتون یې لوستی ماستري یې کړې دوکتورا یې کړې هغه به وروسته تاسو حتما انشاءالله کوئ سمه ده آفرین ښه له دې نه وروسته موږ تاسو کله ټولګي کې چې ناست وو د ښوونکي له خوا څخه موږ ته تاسو ته کله کله شعر راکول کېږي ترانه راکول کېږي د وطن ترانه که نه د مکتب ترانه د پوهنې ترانه دا موږ تاسو وایو که نه آفرین څنګه وایو به یې او تر څنګ یو شی چې ډېر مهم دی چې موږ تاسو ټولو باید هغه زده وي څه شي دی هغه د افغانستان ملي سرود یا هم د موږ تاسو د ملک ملي سرود دی ډېر ښه ملي سرود څه رقم وایو چېرته به وایو موږ تاسو تختې مخې ته راځو ټول زده کوونکي به موږ تاسو ته ګوري موږ تاسو به یې وایو ښه په مینه باندې ګورئ وینئ په لومړیو کې ما ورته ویل چې د کتابچې ورکه نه وایو وروسته هغه څه کوو بیا له یاد هم وایو بل چې دی مثال دا کارونه خو مو ټول وکړل درسونه مو ولوستل خپل کتابونه پنسلونه هر شی مو ټول منظم وو که نه درسونه مو ولوستل د استاد سره مستړمشي وکړله له نورو زده کوونکو سره مستړمشي وکړله وروسته هغه څنګه کوو چې بیا د هر یو څخه چې درس مو خلاص کړو څنګه کوو مخه ښه کوو وینئ آفرین د مخه ښه مو وکړه د دې څخه وروسته څنګه کوو بیا ځو کور ته مور پلار سره سلام سړمشي کوو د هغو لاس ښکل کوو لاس یې مچو کوو له هغې څخه وروسته بیا موږ تاسو ډوډۍ خورو نور د کورنۍ دنده او کوم کارونه چې مور پلار سپارل شوي هغه کوو دا خو مو تېره ورځ زه ویلې که نه دا د چمتووال دوره او یاد دی هم چې موږ تاسو باید تیار وو صحیح ده ښه له هغې څخه وروسته موږ تاسو په تېر درسو کې تسبیح پورې وي له منظره پورې چې مثال دغه شیان راځي درس کې مو صحیح ده آفرین دا ټول چې راغلل کې موږ تاسو ګورئ هلته څه ویلي وو هلته موږ تاسو اول چمتووال دوره ویله وه وروسته مو چې ویلي وو انځوریزه الفبا وه که نه په الله جل جلاله درس شروع شوی وو که نه آفرین او له هغې څخه وروسته چې وو اسمان وو بریالی وو همدغسې لاندې ټول درسونه مو ولوستل اوس راځو پاتې برخه چې عین دی صحیح ده په هغو به شروع کړو دغه چې دی پښتو ده آفرین کوم کال باندې چاپ شوې ده په 1496 هجري شمسي کال باندې چاپ شوې ډېر ښه آفرین دلته چې نوم شته دی لومړی ټولګی یا هم ستاسو ټولګی لومړی چا ټولګی دی ستاسو ټولګی دی ښه دغه وینې دلته تاسو ته لیکلي ستاسو ټولګی لومړی ټولګی صحیح ده لومړی ټولګی چې لیکلی یعنې د چا ټولګی دی زما ټولګی دی که تاسو آفرین زه ستاسو استاد یم او تاسو زما زده کوونکي تاسو په لومړي ټولګي کې دا زموږ تاسو ټولو ګډ صنف دی آفرین ښه اوس راځو د تېر درس په ادامه باندې 29 لوست څه شی دی عین ساعت دی ساعت مو لیدلی دی آفرین په ساعت باندې پوهېږئ ډېر ښه دا وینې ما ساعت وینئ آفرین ګورئ وینې دې ته موږ ساعت وایو عین ساعت صحیح ده آفرین ښه وروسته راځو غاین غاښ غاین غاښ موږ تاسو باید خپل غاښونه پاک ومینځو پاک یې وساتو چې تر څو خراب نه شي آفرین تاسو ما خپل غاښونه هره ورځ برس کوئ ډېر ښه ورپسې فوټبال لوبه خو مزه ده که نه کله خو به کلوېدلي نه وایي آفرین فوټبال چې دی کوئ سپورت دی سپورت چې کوئ تاسو وجود به روغ وي خو مګر خپل درسونه به هم وایئ ښه آفرین ډېر ښه ورپسې څه شي دی کاف کور دی موږ چې ښوونځي څخه را چېرته ځو خپل کور ته ځو ډېر ښه ورپسې ګاب ګلان دي ګلان په کوم وخت کې شنه کېږي ډېر وخت ډېر په سور کې شنه کېږي سور د پسرلي څه میاشت شوه دویمه په تېره برخه کې موږ ویلي وو که نه آفرین ښه وروسته د هغو څخه لام لاو دی لاو مو کړی د غنمو لاو مو کړی نه تاسو نه شئ کولی که نه د رشکې لاو مو کړی رشکه پېژنئ آفرین شفتله پېژنئ ډېر ښه للمي پېژنئ آفرین تاسو ماشاءالله ډېر تکړه یې ډېر ښه آفرین ښه میم مور ده موږ تاسو باید د مور ډېر احترام وکړو بیخي دومره د مور ځکه مور هغه څوک دی چې موږ تاسو د موږ تاسو ژوند په هغو پورې تړلی دی دغه وینې دا مور ده ګورئ زه داسې درته وایم چې دوی باندې چې لیکلي دي وایي د مور قدر وکړئ په دې لیکلي وایي د مور قدر یعنې احترام وکړئ څه لیکلي مور هغه څوک ده چې 9 میاشتې په ګډه 3 کاله یې په لاسونو او ټول عمر یې په زړه کې ګرځولی یې
د مور تاسو باید د مور ډېر احترام وکړو ځکه مور خو په ژوند کې ډېر مهم شی دی یعنې ډېر ارزښتناک شی ده د هغو تر پښو لاندې جنت ته یې ګورئ موږ تاسو د مور باید همیشه احترام وکړو که چا نه مور خفه شوه د هغو بیا درس هم نه زده کېږي خپل د ورځنی ژوند چې دا به هم جوړ نه وي سمه ده آفرین د مور ډېر احترام کوئ ځکه موږ تاسو نه باید مورجانه خفه نه شي ډېر ښه آفرین ښه د هغو څخه وروسته څه شي دی نور نارنج دی نارنج مو خوړلی آفرین ښه نور اتڼ مو زده دی ډېر ښه اتڼ کوئ لږ ښه ځکه دا موږ تاسو ملي دود دی آفرین خو ډېر اتڼ مه کوئ چې ټول وخت اتڼ ته ورکړئ ښه یو نیم وخت یې کوئ د سترۍ دپاره که نه خپل درسونه ډېر وایئ سمه ده آفرین ښه واوره ده واوره په کوم موسم کې ورېږي آفرین ژمي کې ورېږي ډېر ښه هی اره ده اره خو پېژنئ که نه آفرین ورپسې چې دی یې منی دی منی کوم موسم دی آفرین له اوړي څخه وروسته راتلونکی او له ژمي څخه مخکینی موسم چې دی منی موسم دی ډېر ښه بل چې دی یې میوې دي آفرین د دوو میوو نومونه راته واخلئ چې تاسو په کلي کې ډېر وي آفرین یو چې دی توت بل زردالو بل آفرین مڼې آفرین بل شفتالو واه څومره ډېر آفرین ماشاءالله ښه بل چې دی بله یې ده چې ای ته لپس کېږي هګۍ آفرین هګۍ خورئ تاسو کله کله آفرین هګۍ خورئ هګۍ ډېره ګټه لري سمه ده ډېر ښه بله یې ده ولولئ یعنې تاسو د خپل کتابونه ولولئ ښه منظم یې ولولئ ډېر ښه آفرین ورپسې بل چې دی بله یا ده چې ای ته لپس کېږي منګي کېږي ډېر ښه منګي خو پېژنئ تاسو څه ورته وایئ تاسو کلي کې منګي ته ګړی ډېر ښه ښځې چې له اوبو څخه ګودر څخه اوبه کې راوړي که نه یا له اوبو څخه اوبه راوړي که نه چې کله ځي یا چینې ته ځي اوبه یې رانیولې په خپلو اوبو باندې که نه تاسو لیدلي دي آفرین ډېر تکړه یې تاسو ماشاءالله ښه بل چې دی الفبې دي موږ تاسو باید الفبې زده کړو الفبې چې شته وایي دا به ټول درته وایم ښه بل چې د الفبې ترانه ده او ما خو تاسو ته ویلي وو هغه شعر چې تاسو ته مې درکړی تاسو زده کړی وو هغه به وایي آفرین ډېر ښه بل د کال موسمونه دي چې یو کال څو موسمونه لري آفرین په دې به خبرې کوو ورپسې چیرې د اختر ورځ ده ډېر ښه اوس کوم اختر مثال وایو ګورئ موږ تاسو دوه یو کوچنی اختر بل هم لوی اختر ډېر ښه آفرین بل چې دی زموږ هېواد دی زموږ هېواد څه نومېږي افغانستان زه له خپل هېواد سره مینه لرم ډېر ښه آفرین بل چې دی بیرغ دی آفرین بیرغ خو پېژنئ ډېر ښه د افغانستان بیرغ څو رنګه لري درې آفرین کوم تور سور زرغون څومره ښه ماشاءالله ورپسې چې دی جرګه ده جرګه یا چېرته پکې پرېکړه کې خلک راټولېږي درته وایم ټول په خپل ځای باندې بله کوتره ده او کوتره پېژنئ لیدلې مو ده ستاسو کور کې کوترې شته په کلي کې مې لیدلي آفرین ډېر ښه بل چې دی همکاري ده مرسته ده دوستي ده چې بل سره موږ تاسو مرسته همکاري وکړو صحیح ده کومک وکړو له بل چا سره بل ښه انسان دی ښه انسان څوک دی آفرین په دې به خبرې کوو ورپسې بل دا چې دی زغم دی یعنې حوصله ده موږ تاسو ته که مثال ګورئ که موږ تاسو څوک بده خبره وکړي موږ تاسو باید هغه وزغمو حوصله یې وکړو که نه که چېرې حوصله ونه کړو جنجال جوړېږي که جنګ جوړ شو نوره ستونزه غټېږي پېښېږي نو موږ تاسو باید که لږه حوصله وکړو نو موږ تاسو څنګه کوو ټول مشکل حل شو ډېر ښه آفرین بل ښه ماشومان دي لکه تاسو صحیح ده تاسو ډېر ښه ماشومان دي ځکه خپل درسونه همیشه وایي ورپسې اوبه او ژوند دي ځکه اوبه خو پېژنئ چې څښو آفرین او ژوند چې په اوبو مخ ته روان دی ورپسې لمر دی ورپسې روغ سړی دی ورپسې بد کارونه اورلګېد ځواني لټوم یو نفر ځواني لټوي دا څه معنا ځواني لټوي روان دی که نه چېرې دی وړه ځواني لټوم دا ډېر سپین ږیری دی که نه آفرین ورپسې بل درس چې دی د انا په نامه راغلی که نه موږ تاسو کور کې انا لرو یا د مور ته معنا وایي د پلار مور ته معنا وایي صحیح ده ځینې خلک ورته نیا او ځینې خلک ورته انۍ هم وایي سمه ده آفرین ورپسې درناوی کول یعنې احترام کول موږ تاسو باید د مشرانو د استاد احترام او درناوی وکړو سمه ده نورو ټولګیوالو درناوی وکړو ځکه که موږ د هغوی درناوی وکړو هغه به د موږ وکړي ښه آفرین بل دوستي او ملګرتیا ده موږ تاسو خپل ټولګیوال سره باید ډېره دوستي ولرو ډېره ملګرتیا ولرو ځکه باید جنګ او جنجال دا شیان ونه کړو ښه آفرین ورپسې روغه جوړه ده که چېرې مثال څو نفر جنجال سره کړی بیا روغه جوړه باید څنګه وکړي آفرین د هغو سره څنګه بل چې دی کتاب دی کتاب ښه ملګری کتاب دی چې موږ تاسو ته همیشه څنګه کوي پرون تندي په روغه ژبه موږ تاسو ته څنګه کوي ځواب راکوي آفرین ښه ورپسې چې دی
آفرین د هیلۍ خړلنګی بچی چې هغه خړ رنګ دی صحیح ده د هیلۍ خړلنګی بچی چې هغه رنګ یې خړ دی او همداسې خړ پړ دی آخري درس دی په دې کتاب کې دلته لیکلي چې یادونه ګوره یادونه کې چې لیکلي د پښتو مضمون په یوه اونۍ کې 8 ساعته لري او موږ په یوه کال کې 28 اونۍ لرو چې په یوه کال کې 240 ساعته کېږي اوس نو د پښتو د کتاب چمتووالي دورې انځوریز الفبا او الفبا ته مو 21 ساعته ورکړي دي د پاتې کتاب هر لوست ته مو 3 ساعته او هر مخ ته د کتاب مو 1.5 ساعت او پاتې 1.5 ساعت مو د هر لوست تمرینونو ته ورکړی دی دا د معرف لخوا نه د کوم کتاب چې لیکل شوی دی تاسو ته ما دلته خبرې کړې چې چا لیکلی و که نه دغه ځای کې هغه کومه کمیټه چې ټول لیکلي دا د هغو پلان و چې موږ تاسې راکړی و سمه ده دا د هغو خبرې وې چې کتاب آخر کې د فهرست آخر کې یې لیکلی وي تر بیا پورې په خدای سپارم ښې چارې